کارونه دي دینی ادارې دي چې هغه په دې کار کې مصروف ته د الله تعالی رضا د پاره فی سبیل الله د الله رضا د پاره د کاری نه باغی کې تاسو زکات ورکول شي دا اتمدونه شو د دې ورکول چاته نشي خپلوانو کې چې برخ کته کم خپلوانی یعنی او زوی او لور او نوسه وغیرہ یا هم د کرنګي برا چونکه د دې تابندې علاوه د زکات نه نور پیسې ورکول فرض دي او دا به ورکي نو دی وجه هغه ته زکات نشي ورکول البته داسې چې کوم خپلوان دي طرفونو کې هغه ته ورکول شي بهرحال به د دې نور اوږد تفصیل دي او تفصيلات چې ذکر شوی هم دي او کوم ځکه ضروري هغه ذکر کیږي هم یا تاسو ته سوال پیښي نو هغه تاسو به سوال کوئ نو دا فرض دي الله تعالی طرفنا او دې باره کې تاسو حدیث اوریدلې دي چې چا زکات ورنکو الله تعالی به د مار په شکل کې قیامت پورې په د باندې هغه مقرر کی او د تب سزا ورکړي ومنهم او ذن د دوینا الذين اغسان دي يؤذون چې تکلیف ورکړي النبي پیغمبر ته ويقولون او دی وای هو چې اغا ان پیغمبر اذن وقت یا وګونه دي صرف بس اوریدل کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبوک په موقع کې روانو یا بنور موقع کې به هغه په خلاف باندې چې دي منافقینو به خبره یا څه مشورې وکړلې نو هغه رسول الله صلی الله علیه و سلم ته هغه اطلاع وشوله او هغه اطلاع بنیاد باندې به اخلاق راو خپل پختنه به وکړه او بیا هغه منکر شول چې موږ نه دی ویلي داسي نو دوی بخپلو کې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې دا پروپاګاندا او دغه به کو چې ګنده وبسته شو بګونه دي خبره زموږ خلینو وتی نه چې به د ترسیدلی خبر ازم خلینه وتی نه چې به د ترسیدلی او بیا زموږ محاسبه کوي قل او آیا اوزنون دا غوګونه ان دا غوګ چې ده خیر لکم دا خدای تاسو د پاره یعنی غوګ خدای کوي چې تاسو اصلاح وشي هغه خبره واورده هغه تاسو بغیر اصلاح وکي که تاسو غلطه خبره کړی تاسو ته بدغه خیر نصیب شي نو دا بهتره ده تاسو لپاره یؤمنو ایمان وروړي بالله تعالی باندې و یؤمنو او ایمان وروړي للمؤمنین مؤمنانو لپاره ان یقین کوي هغه خبره چې الله او هغه خبره چې مؤمنانو لپاره دي د مؤمنانو په خبره باندې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اشاره ده ان دې یقین کوي د الله په خبرو باندې او مؤمنانو خبرو باندې ورحمت او رحمت للذین او خلق د پاره امنو چې ایمان راوړي منکم استاسنا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صورت کې والذین او هغه کسان یؤذون چې هغه تکلیف ور کوي رسول الله د الله پیغمبر ته لهم دوی د پاره عذاب د علیم دردناک څوک هم چې څه قسم پیغمبر ته تکلیف ور کوي یحلفون دوی قسمونه خوري بالله تعالی باندې لکم تاسو د پاره ان تاسو په وړاندې لیردوکم د پاره چې دوی راضی کی تاسو راضی کول د پاره والله او الله تعالی ورسول او دغه پیغمبر حق ډیر زیات حقدار دی اندا چې یردوه راضی کړل شي هغه الله ول راضی کا د الله پر رضا کې بتانه د خلکم راضی شي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې یو کس دی چې هغه د الله خوښ شي الله رضا ده پر یو کار وکي او د الله خوښ شي نو الله تعالی جبرائیل علیہ السلام ته فرمایي چې دا فلانه سړی زما دوستو ګرځیدو او زما خوښ شو جبرائیل علیہ السلام جواب کې ورته فرمایي چې الله تعالی چې ستا خوښ شو دوستو ګرځیدو زمام خوښ ته او زما دوستو ګرځیدو جبرائیل علیہ السلام بیا دا نور مقرب یا لوی فرشتو ته وایي چې فلانه سړی د الله تعالی خوښ شوی دی او د الله تعالی دوست ګرځیدل دی نو دی وجنه اغوی بزرو اغوی موای چې د الله او د جبرائیل علیه السلام چې د دوست ګرځیدل دی زمونږ هم دا دوست ګرځیدل دی او دا فرشتي بیا نور ټولو فرشتو کې اعلان وکي څومره چې فرشتي ټولو کې اعلان وکي او دا ټولو فرشتي هم دغه جواب ورکي او هغه فرشتو کې هغه دوی فرشتي چې کوم انسان په دی ولو باندې الله تعالی مقرر کړی وي ورځ بلی دوی بیلی او د شپې بیلی نو چې کله دا سړی د انسان هر چا سره مخامخ شي نو دا فرشتي هغه انسان په ځړ کې دا خبره لا شعوري تور باندې واچي چې دا سړی د الله دوست ګرځیدل دی او هغه سړی سره خلق په خیر طریقې سره خوش اخلاقی سره خلق باندې خو لګي تاسو لیدلی داسې خلق چې په انسان باندې خو لګي خوشحال شي دغه چهره دغه شکل صورت وغیرہ دا هغه الله تعالی طرف نه په غزر کې واچول شي دا هغه عمل په بنیاد باندې چې د الله رضا لپاره کړی اگر کدا انسانانو ته معلوم نه همدارنګه هغه سړی چې هغه بدوی نو هغه د الله بدو لګي بیا جبرائیل علیہ السلام دغه رنګ ټولو فرشتو ته نو چې کله د عام انسانانو سره دا ملاویږي نو انسان باندې دا خنه لګي هغه ور پورې تنګيږي هغه باندې دا بد لګيږي دغه چهره شکل صورت وغیرہ نو دا هغه انسان چې دغه بدی په بنیاد باندې د الله بد شوی نو الله فرمایي
چې حقدار خو الله دې چې خوشاله کی ان کانوا اگر کوي دوی مؤمنین مؤمنان کچیر دوی مؤمنانی نو حق د الله دی کته خوشحال شو که خپشي ستا په خوشحالي او په خفګان څه دي چې الله تعالی ناراضي او چانه چې الله راضي الم يعلموا آیت دوی نه پوهیږي انه چې بشکا من اغسوک یحاد الله چې مقابلو کی د الله تعالی مقابلو کی مخالفتو کی ورسوله او داغه د پیغمبر فان له بس بشکا غد پارا نار جهنم اور د جهنم ده خالدن همیشه بوی فیها باغی کی ذالک دا الخزي دا شرمندگی دا بشرمندوی العظیم لویا الله دې متاسو بچ کی يحذر المنافقون یریږي منافقان اندا چې تنزل چې نازل وشي علیهم بدوی باندې سورۃ یو سورۃ تنبئهم چې خبر وکي دوی دا منافقین یریږي د دینا چې کنه د پیغمبر باندې داسې آیات او سورۃ نازل نشي چې ما باندې کې الله ورته حال اونوي ځکه چې غزر کې خودي غلا خوشته ده او دې په دې پوېږي چې الله زموږ د غلې نه خبر ده او دا پیغمبر ده او د الله طرف نه آیتونه بنازلېږي نو هر کله چې آیتونه او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وਹੀ راځي نو دې بزر کې یې چې زما باندې کې څه اونوي ما باندې کې څه اونوي ما نه خبر نشي ځکه رونه مالک والله له دې خبر هم دي ان تنزل چې نازل نشي يروي ور سره چې دا څه خبره نازل نشي چې زه پکې رسوا شمه تنبئهم چې ته اوخای دوی ته بما هغه خبره هغه پټه منافقت د دی غلا د دی فی قلوبهم چې د دې پسلونو کې دا قل تو ورته وایا استهزئوا ټوکیو کوي مسخره کوي خندا کوي ان الله بشکل تعالی مخرج راوستون کې ده ما هغه شی تحذرون چې تاسو تیریږئ تاسو کوم شی پټوي الله بغیر وبس او تاسو برسوا کی الله ولا ان او کچری سالتهم تبختنو کی دوینا لا یقولن نخام خوایب انما بشک خبر ادا بلندا لا یقولن خام خوایب بشک خبر ادا بلندا كنا چې ومونګه نخوضو چې ټوکم کولی ونلعب او لوبم کولی غب شپم لګاو یعنی کله چې دینه به ته بختنو کې چې الکه تعالی سے خبر اولی کولا د مسلمانانو خلاف یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف یا د اسلام په خلاف اطلاع وشي او بیا غي بختنو کې دا ولی داسې کو نو دی به موږ خو غب لګاو موږ واسه ټوکی کولی غب شپ لګاو غب کې لګیاو نو الله جواب ورکړي قل تورته او آیا بالله آیا پالا تعالی پوری و آیاته او داغه آیاتونو پوری ورسوله او داغه پیغمبر پوری کنتم یی تاسو تستهزئون چې ټوکی کوي یعنی تاسو ټوکو د پاره بس اند الله او د رسول او د الله دین پاتې شوم دی پوری تاسو ټوکی کوي همدغه د ټوکو خبره ده کدا د عزت او د احترام او د اکرام خبره ده چې تاسو کوي او ټوکو د پاره امدار چې تاسو کوي لا تعتذروا بهانه مکوي عذرونه ما پیش کوي بعد ما پیش کوي قد پتاکیک سرا کفرتم تاسو کافران شوی یې کفر هم کړی دی بعد ایمانکم ورستو ایمان دستا سنا ان کچری نعفو مونږه معفو کو عن طائفه یوډلتا منکم تاسونا نعذب نمږه سزا ورکو طائفه یوډلی بلتا بانهم زکچدوی کانو مجرمانان جرم کو گناہگارو دی المنافقون منافقان سړی والمنافقات منافقان زنانا بعضهم زند دوینا من بعض د زنون دی ان ملګری دی تعلق ویو بل سره لکه څنګه سورۃ نور کې الله فرمای الخبيثات للخبيثين ګنده سره به ګنده سره تعلقي چرسی به چرسی سره ملګرتي وي او نیک به نیک سره ملګرتي وي مجاهد به مجاهد سره ملګرتي وي هر څو چې کوم کار یو مغه سره به تعلقي ملګرتي وي نو منافق به منافق سره یامرون دوی حکم کوي المنکر بالمنکر د بدو کارونو وینهون او منکول کوي عن المعروف د نیکو کارونو ويقبضون او دی بن ساتي ايديهم لا سنخل د امدادنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د جهادنا هم د غرق دین د نور خدمت لپاره نسوا الله دوی هر کړه دی الله تعالی فنسيهم نو دوی هم هر کړل شول باسغو یعنی دوی الله هر کو الله دوی هر کړل دوی الله هر کړل الله دوی هر کړل ان المنافقین بشکدا منافقین هم الفاسقون هم دی گناهګار دي هم دی نافرمان دي وعد الله وعد کړی دا الله تعالی المنافقین منافقان سره سره والمنافقات او منافقان زنانه سره والکفار او